اولنی سوال یو ورور کړی دی چې بعض خلک دا وایي چې د هغه استاز ګویي نه قبلیږي چې کوم استاز ماشومانانو ته سبق ښیي. نو دا خبره به صحیح او که نه، او که صحیح نو ولې نه قبلیږي دوی دا ګویي؟ الجواب، د دې خبرې هېڅ اصل او نسل نشته، هېڅ بنیاد یې نشته چې دا بعض خلک دا وایي چې ماشومانانو چې کوم استاز وي د هغه ګویي به وایي نه قبلیږي. ولې هلکه؟ وایي ځکه چې دی ټول عمر ماشومانانو سره تیر کړي، هغوی ته سبقونه ښیي او دا دماغ د ده هغه شان نه وي، نو ځکه د ده ګویي نه قبلیږي. دا بې بنیاده خبره ده. بلکې ماشومانانو ته تعلیم ورکول او هغوی ته سبق ښوول دا خو عزت دی او دا شرف دی او دغه سړی عزتمند دی. او چې څوک کوم چاته خیر ښیي، نو پرون موږ دا حدیث ذکر کړی، امام ترمذي راوړی دی چې ان الله وملائکته واهل السماوات والارض حتى النمل في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. الله ملائک اسمانونو والا ازمکو والا تردی چی میگے پا سوڑا کی او مہے پا دریاب کی دا غچا دا پارا دعاگانی او بخنی غواری سوک چی خلکو تا خیر خی. نو دا استاز چی کم وڑو تا سبق خی دے خلکو تا خیر خی. او امام ابن حجر الهیتمی دا غنه دا تپوس شوی دی، وی بس خلک دا خبره کوي چې دا معلم الصبیان چې د ماشومانانو دا معلم او استاز د ده ګویي وی نه قبلیږي، ځکه چې وی د ده اتیا پیرې عقل دا د یوې زرانه عقل ته نه رسي. نو دا خبره صحیح ده او که نه؟ نو هغه وله جواب ورکړی چې دا خبره خو موږ نه چېرته اورېدلې ده، نه په کتابونو کې لیدلې ده، او وایي ما ته داسې یو پالتون ته کې خبره ښکاري، هسې پالتو خبره ده. بلکې هغه دا ویلي دي، وایي څومره استادان موږ لیدلي دي، څومره استادان چې هغه وړو ته سبقونه ښیي او د هغوی مثال خلک ذکر کوي په دیندارۍ کې، په هوښیارتوب کې، په درنوالي کې، په سړیتوب کې. نو دا خبره هسې بې اصله ده. هغه له دا خبره کړې ده، وایي که څوک چېرته داسې ووایي چې د هغه استاز ګویي نه قبلیږي چې هغه مثال کې جهل پې ښکاري، د جهل نښې یا فاسق فاجري یا لیونتوب پکې، دغه جدا مسله ده. خو نور داسې عامه خبره کول چې استاز چې وړو ته سبق ښیي د ده ګویي نه قبلیږي، ځکه چې د ټول عمر د وړو سره تېر کړی، وړو سره تېر کړو نسي چلو شو، لیونی شو، د دې سره څوک لیونی کېږي خو نه. او دا مور چې ټول عمر د دې بچو سره ناسته وي او د هغوی دا چغې چغارې او دا وراني، او د مور لیونی شوي، کومه لیونی شوي د بچو د ورانو د لاسه؟ استاز خو لا بیا هم څه وښي، او مور څو کاله پورې هغه د هر بچي سره هغې دا صبر کړی. پلار هم دقې شان دی، ولې کور کې پلار نه او دې بچو سره لګیایي، د دوی تربیت کوي، دوی ته سړیتوب ښیي، دوی ته عقل ښیي، دوی ته دین ښیي. نو دا خبره هسې بې بنیاده خبره ده. استاز هغه هم داسې دی لکه څنګه چې عام مسلمانان دي، ګویي به هله قبلیږي چې کله دی یعنی واضحه فسق او فجور او دا پکې نه یا نور داسې تهمت پې نه چې د هغې نه پاکي ګویي قبلیږي.